خیشتې په اسمان لټو زړه کې یې ګلزار وخوت، څه خو یې لیدلي وو ځکه خو په دار وخوت. ټول بهار بهار وخوت ما په صحراګانو کوت. خیشت مطلب ښایست یې په اسمان لټو. د منصور خپله یوه فلسفه وه که نه، چې اسمان څو درجې دي او د لامکان څه ته وایي، او لاهوت او ناسوت او عالم ملکوت هاهوت. نو منصور دا وایي چې هاهوت بیا یو داسې مقام دی چې په هغې کې د مخلوق او د خالق وصال وشي. نو هغه به وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله معراج باندې اسمان ته لاړو، نو هلته په عالم هاهوت کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وصال وشو، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم په الله پاک کې ضم شو، ورک شو پکې. او خو بیا وروستو دته پته ولګېده چې د الله پاک د وصال حاصلولو دپاره مطلب اسمانونو ته د ختو ضرورت نشته، بلکې دا الله پاک د انسان په دې زړه کې هم موجود کېدی شي. د ځکه وایي چې خیشتې په اسمان لټه او زړه کې یې ګلزار وخوت. ګلزار یو علامت شو د حسن دپاره، او حسن چې دی هغه د ده په زړه کې پروت و. څه خو یې لیدلي وو ځکه خو په دار وخوت. نو دا څه چې یې لیدلي وو د هغې نه پس دا لازمي شوې وه چې دی دې په دار وخیږي. مطلب په دار ختل لازمي شوي، او ده په خپله هم وایي که نه، وایي دا زما سزا نه ده بلکې دا زما انعام دی. نو مخکې و پته ولګي چې څنګه. خو ټول بهار بهار وخوت ما په صحراګانو کوت. مطلب چې تر اوسه چې ما کم کوشش د هغه د وصال او د هغه د دیدار دپاره کړی و، هغه هسې صحرا وه، او رب چې و خالق چې و هغه ټول بهار بهار و، سپرلی سپرلی و. ټول بهار بهار وخوت ما په صحراګانو کوت. مطلب تر اوسه چې ما کم سټرګل کم کوشش محنت کوو د هغه د دیدار او وصال دپاره، هغه زه په صحراګانو لګیا وم. او بل هغه چې و هغه خو ټول سپرلی سپرلی و، حسن حسن و، په هر ځای کې موجود و، خو ما نه لیدو. مینه زه او مینه ته منځ کې دا پرده د څه، راشه خلکه ښکل مې کړی زړه کې مې دلدار وښود. نو مینه زه مطلب زه هم عشق یمه، زه هم عشق کومه ستا سره، او مینه ته هم عشق کې زما سره. نو عشق ته شوې عشق زه شومه، مطلب دواړه یو څیز شو، یو شو دواړه. نو بیا پردې ته پکې ضرورت نشتی که نه. راشه خلکه ښکل مې کړی زړه کې مې دلدار وښود. مطلب هغه زما په زړه کې موجود دی، نو زه هم هغه یمه. نو راشئ ما ښکل کئ او مطلب فیضیاب شئ رانه. ما د مینې تخت کوهیر خیشت له د جانان د مخ، غلی ورته ړون مولا غلی لکه مار وښود. د مینې تخت مطلب د عشق هغه شناخت، هغه منصور یېر کو د جانان د مخ د ښایست د دیدار دپاره. ځان یې بدلامۍ له ورکو راز یې اشکار کو. دی به اوس دار ته خیجي، بیا به د هغې نه پس د ده وصال کېږي. نو هغه تخت ده وانغستو، بلکې د هغې په ځای باندې د یار دیدار خوښ کو. که نه ده غوښتی وی نو ده په هغې معاشره کې د په بغداد کې د یو اوچت مقام هم حاصلولی شو. دی ډېر ستر عالم و، حافظ قرآن و، حاجي صاحب و، هره ورځ به یې 10 رکعته نفل کول. یو بلند صوفیانه مقام، یو دستار دم تړلی شو، خو دا هغه ونه کو، بلکې د ځان بدنامۍ له ورکو. دی په عشق کې بدنام شو. او ړون مولا، نو مولا ته یې ړون ځکه ووې چې منصور چې د عشق په کم رازونو او د رب په کم خبرو او صفتونو پوهېږي، په هغې مولا نه پوهېږي. مولا خو ظاهر ته ګوري، نو هغه ړوند دی، هغه د عشق د حقایقو نه، د حسن د نظارو نه دی خبر. نو هغه ورته د مار په شان وختو، ځکه چې مار اکثر په خزانو د پاسه یي که نه، دا هم یوه خزانه ده. نو هغه لاړو د دې چوکیدار شو، او اوس د منصور په شان عشقان چې دي هغوی له ټک ورکوي، لکه څنګه چې په منصور د کفر فتوې ولګېدې که نه.
خبر پې ملایان شوې منصور ځان ته الله وای. دا کفر دا غرور چې هر چا ته برملا وای. کافر دی شي سنګسار دی چې پلیت نشي جهان. بادشاه د لیونو یې زولنو کې کړو روان. د دې نه مخکینی منصور نظم کې چې غني خان فرمایي نو ځکه وایي چې ملا پې لکه د مار قابض شو د حسن په تخت باندې د مینې په تخت باندې او اوس د منصور غوندې خلکو له ټک ورکوي عشقان چیچي. مرګ به مې تنها کړي نور، مرګ به مې نږدې کړي نور، مرګ نه عبادت شو جوړ، مرګ د مینې کار وښود. نو اوس په دار ته ختلو هغه راز اشکار شو که نه چې دی ولې دار ته ختل غواړي او خیجي او دا دی ولې خپل انعام ګڼي. ځکه چې مرګ به دی تنها کی، واحد به کی، واحد مطلب دی به د ده به وصال وشي، دی به لاړ شي او دی به په هغه کې شامل شي. نو څنګه چې هغه تنها دی نو داسې به دی هم تنها شي، نږدې به شي. مرګ به مې نږدې کړي نور، دومره به نږدې شي چې دی به د هغه په تنهایۍ کې تنها شي، دی به په هغه کې ضم شي، وصال به یې وشي. مرګ نه عبادت شو جوړ، مرګ د مینې کار وښود. نو چې ده ته پې وصال میلاویږي د خپل خالق معشوق سره، نو دا خود عبادت شو، د مینې کار شو چې وصال پې نصیب کېږي. نه و لیونی منصور، خود کې و خوشحاله و، څه خو یې لیدلي وو ځکه خو په دار وښود. نو دا لیونی نه و، دا ښه پوه او خود کې و او ښه خوشحاله و په خپل مرګ او په دې دار ته په ختو او خپل رب وصال ورته چونکې په اړه کې نصیب شو نو په هغې ښه خوشحاله و او څه یې لیدلي وو او د هغې لیدلو په بدل کې دې دار ته وختو. نو دې نه مخکې نظم کې بابا فرمایي چې منصور یو لیونی و، د معشوق اداب یې هیر کړو. منصور یو لیونی و، د مستۍ شراب یې ډیر کړو. خو اوس دلته وایي چې نه و لیونی منصور، خود کې و خوشحاله و، څه خو یې لیدلي وو ځکه خو په دار وښود.